کتابونه لیکي. حضرت مولانا حکیم محمد رحمه الله دا دوم نقل کړی وایي دا رقم دی لکه ډاکټر ته چې سړی ورځي د علاج لپاره. ډاکټر وایي ستا د زړه والونه بند دي، ستا علاج ته ضرورت، ستا اپریشن ته ضرورت سته. ګوره په اپریشن کې د دا ځای سره د دې ځای سیرل راځي، دا پسه سره راباسي، دا دغه زنګانه پر پسه سري. انسان خپل ځان چړو ته نه مخه کوي، لیکن کله چې د دې چړو سره د دې سرېدو سره فایده وویني چې زما راتلونکی ژوند موقوف دی پر دې باندې، بیا په ډېر اختیار باندې 6-8 روپۍ په اډوانس کې جمع کړي، وایي څلې مې کړه. خپل سرېدل په پیسو باندې راځي، پیسې مخکې ورته جمع کړي. واخه ډاکټر صاحب دا دې 15 لک روپۍ دې ما جمع کړې، زما اپریشن وکړه، ما څلې کړه، زما پښه را څلې کړه در زنګانه پورې. وجه څه ده؟ دی راتلونکی ژوند ویني چې زما راتلونکی ژوند په دې باندې فور دی، زه به ژوندی یم. دا غلی کوم انسان الله تبارک وتعالی محبت داسې لري چې الله تبارک وتعالی ظاهري مشکلات د هغه سرېدو په شان دي، په نتیجه کې الله تبارک وتعالی مینه او محبت څه شور کوي؟ د آخرت نعمتونه، جنتونه او د انبیاو دیدار، د الله دیدار، د خپل نبي شفاعت الله ورکوي. دا مثال دا رقم. دریم مثال کتابو داسې بیان کړی وایي کله چې یو ماشوم وي د مور څومره د خپل ماشوم سره محبت، څومره محبت ورسره، دا ماشوم قدرتي د اوبو څخه بدوړي سایه بندېږي، دا ماشوم قدرتي اوبو ته ځان نه نږدې کوي، دا مور یې په زور راچپه کړي، په لګن کې واچي، اوبه ورباندې توی کړي، بیا صابون ورباندې واچي، سترګې ترخې سي. دا مور ظلم کوي، د خپل اولاد سره ظلم کوي؟ نه نه نه. دا ماشوم ژاړي، لغتې وایي، مور ته د خپل د زوی لغتې و ژړا خوند ورکوي. پر خاندې هم کله کله تاسو بیا د تجربه وکړي په خپل کور کې پر خاندې مور هم دا د ده زارۍ مور ته خوند ورکوي. د دې مثال بیا رای راست بنده د خدای سره کله چې بنده باندې الله مشکلات راو دی زارۍ فریادونه کوي، الله ته خوند ورکوي، د الله نور مینه ورسره زیاتېږي. په حقیقت کې الله لکه څرنګه چې د مور د خپل معشوق او لمبولو څخه د اوبو او د اذیت د تکلیف رسولو سره مطلب څه دی؟ چې دی د خیرو څخه پاسي. الله چې خپل بنده زیری د ده زړه د ګناهونو صفا کوي، چې الله وایي دی د آخرت په ورځ ما سره ملاقات وکړي په داسې حال کې چې دی د ګناهونو نه پاک، دی د ګناهونو نه پاک. یو واقعه کتابونه لیکل کړی وایي 2 کسان د مرګ په حالات کې، حدیث کې هم دا راځي 2 کسان ځکنډل حالات دي، یو یهودي دی بل مسلمان. یو عام طور د ځکنډل په حالات کې د یو انسان یو شي ته هوا کېږي، د یهودي مایي ته هوا وسه، د مسلمان زیتون تیل ته هوا وسه. یهودي ته نږدې سمندر نشته چې دی مایع ورته راوګرځاسي، د مسلمان په کور کې په خونه کې چې دی پروت دی المارۍ دی، په المارۍ کې زیتون تیل پراته دی. الله تبارک وتعالی فرشتو ته امر وکړي چې ورشه زما یو فرشتې ته وایي زما یو بنده دی یهودي دی، هغه په عذاب باندې اخته دی، د مرګ ځکنډلی دی، مایع ته یې واچوي، د سمندر نه مایع راپورته کړي د ده په تالاو کې واچي، فرشته مایع راپورته کړي د ده په تالاو کې واچي، هغه د ده د کورنۍ کسان یې خپله راوکشي، کباب یې کوي، ارمان یې پرس مړ سو. بلې فرشتې ته وایي الله وایي ورشه زما یو بنده دی هغه د ځکنډل په حالاتو کې دی، زیتون تیلو ته هوا شوې ده، تیل د ده په خونه کې په المارۍ کې پراته دي، هغه تیل به راواخلي وبه غورځوي، لرې به یې وغورځوي چې ده ته لاس ته ورنیسي. عجیبه دی فرشتو کار وکړي. یوې فرشتې بل فرشتې ته دا څه وکړي، هغه ته یې مایع د دریابه راغلی، پوخه کې وخوړي، د دې په کور کې دننه په المارۍ کې تیل پراته دي، هغه یې راځي وغورځوه. فرشتې الله ته ویل لا موږ خو ستا مأمورین یو، ته چې کوم حکم وکړې هغه موږ کوو، خالي حکمت راوسئ. حکمت څه شی و؟ الله عجیبه جواب ورکوي. الله وایي دغه زما بنده یهودي و، کومه نیکي چې په دنیا کې به وکړ په دنیا کې به ما درته اجر ورکړي، یوه نیکي یې کړې وه د هغه اجر ما نه ورکړی، د ده په ځکنډل په حالاتو کې مایع ته هواسوي، د هغه مایع الله وایي ما ورکړي، د ده د نیکۍ بدله مې واخیست. هغه بل بنده زما محبوب به و، مسلمان و، ټول عمر یې نیکۍ کړې وې، یوه ګناه ورباندې پاته وه، هغه توبه و استغفار یې نه و ایستلی. الله وایي خواهش یې زیتون تیل ته کړې، هغه تیل ما ځینې لرې کړل چې پر ده باندې دغه مصیبت د تیلو راسي، د دغه شوق چې شي ته کېږي د دې مصیبت ورباندې تېر شي. الله وایي د دې مصیبت په وجه باندې ما هغه ګناه ور وبخښل، د ګناه مې صفا کړي، زما آخرت چې زما ملاقات راځي بالکل به صافي. دا د الله عجیبه شان دی. هر انسان چې مشکلات راځي واورئ، پر تا مصیبت راځي، په تا پریشانی راځي، په تا مریضي راځي، شکایت به نه کوي اوی دا دومرې مریضي دي، دا د خدای یوازې زه پېژندلی یم العیاذ بالله الف الف مره، دا څنګه دي دا تاوانونه و دا مرګونه پر موږ رامخ شوي، دا څه حال دی؟
کله کله زموږ افغانان هم د ډېر تنګۍ نه وباسي. افغانانو پام وکوئ، د الله ازمایش امتحان دی که نه. موږ افغانان په سخت کړاوونو کې دي، په سخت مصیبات کې. ته دا زموږ موجوده حالات د وطن نه وګوره څه کوم حالات دي. د اقتصاد حالات مې وګوره، د مرګ د ژوند حالات مې وګوره، د خفا او د خوشحالۍ حالات مې وګوره. افغانان تنګ شي وروایي خدایه دا نور ملکونه نشته، دا نور ستا بندګان نه دي چې به یوازې پر موږ راوځي. که دې دغه وویل په دې پوه چې د خدای دغه مصیبت دغه ازمایش د الله د لورې ستا دپاره عذاب دی، د آخرت د ضلالت سبب به دې ګرځي. که دې وویل چې علت ته په خپل کار ښه پوهېږي، خدایه بس ده موږ ملک ته به امن راوله. الله تبارک وتعالی به بیا د دغه دعا په وجه باندې دا مصیبت هم ستا څخه لرې کوي، او دغه مصیبت چې الله پر تا راوستلی و دا ستا دپاره به د یو غټ آخرت د ښه ژوندون د یو غټ جنت ذریعه به دې وګرځي. په کار دا دی چې موږ تاسو زغم وکړو، موږ تاسو د زغم په کار تکلیف او راحت، مصیبت او خوشحالي، ژوند او مرګ، صحت او دغه رقم مریضي، ځواني او سپینږیرتوب، دا کلا و حشا هېڅ یو د دې څه نه دی خلاص، خامخا به پر ده باندې راسي. لہذا کله هم چې تکلیف راسي الله ته دعا او زارۍ کوي، الله تبارک وتعالی ته دعا او زارۍ کوي. دعا او زارۍ چې کوم ده دا د الله تبارک وتعالی د لورې قبلیږي. ما درته ویل ستا زارۍ الله ته خوند ورکوي، ستا زارۍ دا الله تبارک وتعالی وایي زما د محبت نښه او علامه ده. که دې په مصیبت کې فریادونه شروع کړي، بندګانو ته دې شکایت شروع کړي چې دا څنګه که حال دی، یو نه د ندوي دي ګده پر ما را روان دي، بندګانو ته دې شکایت شروع کړي، د خدای جل جلاله باندې د اعتراضات شروع کړه علیاذ بالله. په دې پوه سه چې دغه مریضي، دغه غم، دغه مصیبت او پریشانی دا ستا دپاره د عذاب یو غټه ذریعه ده. پام به کوئ، ډېر پام به کوئ چې کله داسې بې صبري در څه ونیسي.